ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني طالبانو ته وایي له متخصص بشري ځواک دې د افغانستان د اقتصادي خوځښت لپاره کار واخیستل شي. ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني غږیز پیغام کې طالبانو ته یو خبر ورکړی دی او له طالبانو یې غوښتنې کړي دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. مخکینی ولسمشر اشرف غني وایي په افغانستان کې د ډاډ او رښتینې سولې رامنځته کولو ته اړتیا ده. نوموړي په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د راوستو په موخه یې ملي بحث ته اړتیا ده چې ټول افغانان د یو باثباته هیواد د جوړولو لپاره پکې خپل نظریات شریک کړي. هغه ټینګار کړی چې په افغانستان کې د حکومت د ملي او نړیوال مشروعیت ته اړتیا ده او تر هغه چې ملي مشروعیت نه وي رامنځته شوی، نړیوال مشروعیت رامنځته کېدل ګران کار دی. مخکینی ولسمشر اشرف غني همداراز ټینګار کړی چې په افغانستان کې اقتصادي خوځښت ته اړتیا ده او په خبره یې دغه هیواد باید نور د بشري دوستانه مرستو مستعمره نه وي، بلکې یو ډاډ دې رامنځته کړل شي چې د افغانستان خلک په کار بوخت شي، پانګونه وشي او د افغانستان له اوسنۍ ناوړه اقتصادي وضعیت وژغورل شي. د ده په خبره په افغانستان کې د مګړۍ د اقتصادي ودې لپاره امنیت رامنځته شوی دی، نو اوسني حکومت ته پکار ده چې د نوي فکرونو، متخصصینو او په کار پوه خلکو ته د فعالیت زمینه برابره کړي څو میلیونونه افغانان په کار بوخت شي. هغه ټینګار کړی چې په افغانستان کې یو دایمي ډاډ ته اړتیا ده ترڅو هر افغان ډاډه شي چې په هیواد کې شتمني، شخصیت، فکر، پانګونه او هر څه خوندي دي. اشرف غني زیاته کړې که نوی حکومت د متخصصو شخصیتونو پلانونو ته ارزښت ورکړي نو د افغانستان صادرات او تولیدات به په څو کلونو کې څو برابره شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا خیر چارې.